د کندهار ښاروال مولوي عبدالله روحاني کابل ته په رسمي سفر تللی. د کندهار ښاروال مولوي عبدالله روحاني کابل ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د ښارسازۍ له وزیر سره مهمه ناسته ترسره کړه. په یاده ناسته کې د کندهار د ښارسازۍ رئیس هم حضور درلود. په دې ناسته کې د کندهار ښار د ښاري پراختیا اړوند پر مهمو او بنسټیزو موضوعاتو هر اړخیزه بحث وسو. د کندهار ښاروالۍ ویان سیف الله عاصم وایي د کندهار ښاروال د ښارسازۍ له وزیر څخه غوښتنه وکړه چې د مشرتابه د حکم له مخې د کندهار ښار پر اوسني ماستر پلان باید تجدید نظر وسی او د نوي ماستر پلان د جوړېدو اړتیا له علمي، تخنیکي او مسلکي اړخه وارزول سي. نوموړي څرګنده کړه چې د نفوسو زیاتوالی، د ښاري ساحې پراخېدل او د ماستر پلان تجدید نظر یو حتمي ضرورت ګرځوي ترڅو د ښار منظم او دوامداره پرمختګ تضمین سي. په دې ناسته کې د کندهار ښار د ښاري پراختیا پر بنسټیزو موضوعاتو بحث شوی دی چې پکې د ښار د اوسني ماستر پلان پر تجدید نظر، د نوي ماستر پلان د جوړېدو موضوع او د ښاروالۍ د تخنیکي ټیم د ظرفیت لوړونې موضوع شامله وه. ښاغلي عاصم زیاته کړه همدارنګه د کندهار ښاروال د ښاروالۍ د تخنیکي ټیم د ظرفیت لوړونې په موخه د ښارسازۍ له وزیر څخه وغوښتل چې خپل مسلکي او تخنیکي ټیمونه کندهار ته راواستوي څو د انجینرانو او تخنیکي کارکوونکو لپاره علمي، مسلکي او تطبیقي سیمینارونه او روزنیز پروګرامونه وړاندې کړي. هغه ټینګار وکړ چې د تخنیکي کادرونو پیاوړتیا د معیاري ښاري پروژو د طرحې، ارزونې او تطبیق لپاره بنسټیز ارزښت لري. د ښارسازۍ وزیر ومنله چې د یادو ټولو موضوعاتو اړوند به ډیر ژر خپل مسلکي او تخنیکي ټیمونه کندهار ښار ته واستوي ترڅو چارې په علمي، تخنیکي او معیاري ډول پر مخ ولاړې سي. د ښاغلي عاصم په وینا د ښارسازۍ محترم وزیر صاحب د کندهار ښاروال د څرګندونو په تایید وویل چې یادې موضوع ته به ډیر ژر رسیدنه وسي او په عاجل ډول به خپل مسلکي او تخنیکي ټیمونه کندهار ته واستوي. نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې د کندهار ښاروالۍ او د ښارسازۍ ریاست ترمنځ باید ژوره او دوامداره همغږي موجوده وي ترڅو ښاري چارې په اغیزمن، منظم او معیاري ډول پر مخ ولاړې سي. سربیره پر دې په ناسته کې د ښاري زیربناو پراختیا، د معیاري نقشو تطبیق، د عصري ښاري معیارونو کارونه، د نوي ټکنالوژۍ څخه اغیزمنه ګټه اخیستنه، د ښاري خدماتو ښه والی، د ښار د ښکلا او انسجام پیاوړتیا او د اوږدمهالو ښاري پلانونو همغږي هغه نور مهم موضوعات وو چې پرې هر اړخیزه بحث وسو.